اوس که دا احمد مسعود ده، که هر بلا ده، که هر بل څوک ده، دا د جګړې آوازونه، د جګړې ډولونه چې وهي، د جګړې له درد نه دوی خبر دي چې دا جګړه څومره قیمت، څومره بیه لري. دا جګړې نه خو زه خبر یم چې پلار مې له لاسه ورکړی، ورور مې له لاسه په دې جګړې کې ورکړی، اوس بېکاره په افغانستان کې ګرځم، له تباهي سره مخامخ یم. دا جګړه خو درد زه ګورم. جګړه خو احمد مسعود چېرته ګوري؟ خو په پاریس کې ګرځي او په لندن کې ګرځي او جګړې نه هغه ځای نه چیغې وهي. د جګړې درد هغه پوهېږي چې نن دلته درد ګوري. نن که په پنجشیر کې ده، پنجشیری ځوان ده، که تخاری ځوان ده، که بدخشانی ځوان ده، که قنداری ځوان ده، که هلمندی ځوان ده، که د ننګرهاری ځوان ده، که بله هر یو ځوان ده. جګړه خو هغه ته بیه ګرانه ده چې جګړې هغه ته څه بدبختي راوستې دي. نن میوبان لرو، نن کونډې لرو. تر کله به دغه جګړه زه وایم په لار اچولې مې او د جګړې له لارې به دا غږونه پورته کوو؟ زه هېڅ د جګړې طرفدار نه یم، ولې د دې طرفدار نه یم چې یو بل منلو فرهنګ په لاره وانچوو. باید یو بل منلو ته کار وکړو، باید د دې لپاره کار وکړو، وحدت و یووالي ته کار وکړو، باید د خپل علمیت ته کار وکړو. د جګړې نه څه ترلاسه کړي؟ دا 4 لسیزې چې موږ جګړه په افغانستان کې تیر کړي، غیر له ویجاړۍ، د افغانستان بربادي، افغانستان کې وژل، کډوالۍ او بالاخره نور بدبخت